عزتمندو مونږ یو سلسله شروع کړې وه د پیغمبرانو، او هغه پیغمبران چې هغه قرآن مجید کې د هغوی ذکر په تفصیل سره نه دی راغلی یا لږ راغلی دی، هغې کې مونږ د حضرت خضر علیه السلام تېره هفته کې ذکر کړی و چې موسی علیه السلام حضرت خضر علیه السلام سره مجمع البحرین کې ملو شوی دی. دا یو سفر یې کړی او د دغې سفر اختتام په مجمع البحرین باندې شوی و. په هغې کې چې کوم موسی علیه السلام سره خادم و، هغه خادم یوشع ابن نون چې وروستو الله ورته پیغمبري ورکړه، د حضرت موسی علیه السلام جانشین وګرځېد علیه السلام. نن د هغه ذکر کو. یوشع ابن نون سلسله نسب صدا سدا یوشع بن نون بن افرایم بن یوسف بن یعقوب بن ابراهیم علیه السلام، یعنی دا د حضرت یوسف علیه السلام نوسی دی، کړوسی دی، نسب کې دا هغه راغلی دی. موسی علیه السلام او بنی اسرائیل چې کله په میدان تیح کې وو، نو په میدان تیح کې الله قیدیان کړیو. 40 کاله دوی په میدان تیح کې تیر کړي. په میدان تیح کې اول حضرت هارون علیه السلام وفات شو، او هغې پسې وروستو په میدان تیح کې موسی علیه السلام وفات شوی دی. موسی علیه السلام په ژوند باندې چې کله اخري ورځې وي، نو الله پاک حضرت یوشع ابن نون ته پیغمبري ورکړه. د دوی د قید کېدو وجه دا وه چې په میدان تیح کې الله دوی بغیر اتکړو بغیر پولیسو دوی قیدیان کړي. نو د قید وجه دا وه چې دوی د جهاد نه انکار کړی. جهاد له نه تلل. په موسی علیه السلام ورته ویل لاړ شئ ارض مقدس قبضه کړئ، دا ستاسو د پلار نیکه وطن دی. دوی نه تلل، چونکې هلته خو عمالقه وو، عمالقه مضبوط خلک وو، دوی موږ هغوی سره جنګ نه کوو. موسی علیه السلام ته وی فذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، موږ به هم دلته ناست یو، موږ نه ځو، د هغوی مقابله نه شو کول. د جهاد نه انکار کو، الله په میدان تیح کې قیدیان کړي. د موسی علیه السلام اخیری ورځې چې وي، دغه ټیم کې دوی قایله شو په دې خبره چې یاره جهاد کو. نو موسی علیه السلام د جهاد کمانډر یوشع ابن نون جوړ کړ، وی ته به دوی سره لاړ شي او ارض مقدس فتح کې، عمالقه سره جهاد وکړي، او الله پاک په تاسو له د خپل پلار نیکه دا وطن درکړي. چې کله دا لښکر تیار شو، لا روان شوی نه دی، د الله فیصلې وي. حضرت موسی علیه السلام دقه ورځو کې وفات شو. نو دا لښکر سرورځې پاتې شو، ایثار شو. او بیا دوی د هغې نه وروستو د موسی علیه السلام د کفن دفن نه وروستو دا تلي دي او عمالقو سره جهاد کړی دی، ارض مقدس ته تلي دي. دا تفصیل زه ویمه، خو د یوشع ابن نون ذکر په قرآن کې چې دی نو 2 ځله راغلی دی. په سوره کهف کې د فتح په لفظ باندې 2 پیرې چې دی نو د ذکر شوی دی. و اذ قال موسی لفتاه، یو دا فتح ټکي، او بل راغلی دی فلما جاوزا قال لفتاه. هر کله چې دا غزې نه ووړېدل نو د فتح ته ووي، هغه نوجوان ته ووي، خپل خادم ته ووي. نو دا خادم یوشع ابن نون. قرآن کې دا 2 ځله ذکر راغلی دی سوره کهف کې. یوشع ابن نون سره د خپلو ملګرو لښکر سره د میدان تیح چې کوم جزیره سینا ده، د هغې نه ووته، لښکر ورسره او تللی دی. که مونږ نقشه مخې ته کیدو د دنیا،
او د دغه علاقې نقشه مخې ته کیدو نو لومبي کنعان راځي او د کنعان لومبي ښار چې دی اریحا دی اریحا کې دی ځای کې نږدې دا ټوله د شام علاقه ده د ارض مقدس علاقه ده ټول د شام علاقه ده دی ځای کې حضرت موسی علیه السلام دفنم دی یو سره ډیرې ورته وایي حدیث کې سره ټیله سور رنګ کې ټیله ده یو غر یو ډیپه ده هغې کې چې دی نو د حضرت موسی علیه السلام قبر دی او حضرت موسی علیه السلام الله ته سوال هم کو د ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو حدیث دی موسی علیه السلام الله ته وی چې مرګ را راولي خو چې زه وفات شم نو چې زه بیت المقدس ته نږدې یم نو بس دا د بیت المقدس او د شام علاقه ده یو سره ټیله ده هغې سره د هغه قبر دی صحابو ته پیغمبر علیه السلام یو ځل وفرمایل وی که زه تاسو سره هغې علاقې ته لاړم نو زه به تاسو ته وښیم د موسی علیه السلام قبر دا ورته الله ښودلی و هغه ته چې دغسې د موسی علیه السلام قبر دی نو دوی اول چې دی نو کنعان ته لاړل او د کنعان لومبي ښار هغه اریحا و هغې فتح که عمالقو سره جهاد وکړه بیا کنعان فتح کړی دی او بیا وروسته تللی دی ارض مقدس او شرق اردن پورې دوی رسېدلي دي دا علاقې ټولې دا یوشع ابن نون 40 کاله پس فتح کړي او دا عمالقو له شکست ورکړه او د خپل پلار نیکه چې کوم وطن و هغې قبضه کړه او یو عجیبه اتفاق دی کتابونو لیکلی دی حفظ الرحمن سهاروی رحمه الله لیکلی دی یو 2 اتفاقیات لیکلی دی و یو خدا دا کنعان چې دی نو دا د یعقوب علیه السلام وطنو او یوسف علیه السلام مصر ته تلو نو د کنعان نه د او یو کسو قافله چې د هغه خاندان ټول یوسف علیه السلام ورته وی راځئ چې لاړ شو ورته وی راشئ مصر ته راشئ نو دوی تللی دي مصر ته دا د او یو کسو قافله وه دا د کنعان نه تلې وه او په مصر کې آباده شوې وه او دا بني اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام اولاد دا دغه 12 زامن او 12 چې دی نو قبیلې ته جوړې شوي دي او دا بني اسرائیل دا دومره چې زیات شوي لکونه تعدادو دا د یعقوب علیه السلام دغه 12 زامنو اولاد دي اتفاق دا دی چې هغه قافله چې بې سر و سامان د او یو کسانو د یعقوب علیه السلام د خاندان مصر ته دې ځای نه تلې وه همداغه نوسې راولګېد لکونو تعداد کې راغلل او کنعان یې فتح دا علاقه بیا خپلو نوسو فتح کړې ده د یعقوب علیه السلام نوسي یوشع ابن نون دا فتح کړې ده دا یو اتفاق لیکلی دی او یو دویم اتفاق یې دا لیکلی دی وی لکه څنګه چې موسی علیه السلام یوشع ابن نون تیار لخکر یې تیار او دا لخکر لا تللی نو چې موسی علیه السلام وفات شو د ارض مقدس د فتح کولو دپاره دا لخکر تیار پیغمبر علیه السلام چې کله اراده وکړه چې زه ارض مقدس فتح کوم او جهاد له صحابه لیږم حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه سره لخکر تیار ک دوی لا تلی نو چې پیغمبر علیه السلام وفات شو نو پیغمبر علیه السلام د وفات د وجې نه دا لښکر یو څو ورځې ایثار او بیا چې کله پیغمبر علیه السلام دفن وشو عرس وشو هغه غم ختم شو نو بیا حضرت اسامه د صدیق ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې دغه لښکر چې پیغمبر علیه السلام تیار کړو دا بیا روان شوی دی او ارض مقدس ته تللی دی خو ارض مقدس دوی نه دی فتح کړی دوی لار کې فارس فتح که ایران روم فتح که او داسې سنور علاقې چې وی هغې فتح کړي دي خو شام ته نه دي رسېدلي دغه علاقو ته بیت المقدس ته نه دي رسېدلي بیت المقدس بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې فتح شوی دی خدا دا چې دغه لښکر پیغمبر علیه السلام تیار که د حضرت اسامه په قیادت کې او دا چې دی نو پاتې شو د پیغمبر علیه السلام د وفات د وجې نه دقسې د موسی علیه السلام تیار شوی لښکر
بیت المقدس د پاره جوړ شوی هغه چې دینو د موسی علیه السلام د وجې نه مؤخر شو وروسته شو دا اتفاقیات دي خو یوشع ابن نون علیه السلام دغه علاقه فتح کړه او د پلار نیکه چې کوم د دوی وطن و همدغه د دوباره حاصل که خدا 40 کاله پس نو الله پاک بیا حضرت موسی علیه السلام د قوم له الله خپل علاقه مصر هم ورکه شام هم ولا ورکه او قرآن کې بار بار الله دغه احسانات په دوی باندې بیانوي چې ګوره تاسو سره ما احسان کړی دی ښېګړه مې د سره کړې ده خو بني اسرائیل ناړامه قوم او پیغمبر سره به هر وخت دغه جنگ جګړې وي او دا په من او په سلوې ورسره جګړه وه په دې جهاد باندې ورسره جګړه وه چې نه ځو خوا جهاد له موږ نه شو تللی دا هر وخت هغوی به دا نافرمانۍ کولې الله به ورله سزاګانې ورکولې او دلته هم راغلي دي چې کله د دې جهاد نه انکار وکړه رجزا من السما الله پې عذاب ورکړی دی وله اوس دا ذکر نه دی شوی چې څه عذاب یې ورکړی دی خو الله وله سزا ورکړې وه او دا داسې هم نو چې ټولو خلکو انکار کو څه کسانو به انکار کو خو د هغوی د وجې نه نور خلک هم دغسې بزدله کېدل به نو د دې وجې نه الله لکه مخکې قرآن کې ذکر راغلی دی چې بني اسرائیلو د سخي عبادتو نو د سخي عبادت ټولو بني اسرائیلو نو کړی چې کومو کسانو کړی هغوی له خدای پاک سزا ورکړه او توبه هم بیا دغه قبوله شوه چې تاسو شابسي یو بل دا اوس مړه کې نو چې هغه یې مړه کړل نو خدای پاک د ټولو توبه قبوله کړه نو دغسې دوی به دا نافرمانۍ کولې او الله قرآن کې بار بار دا خپل احسانات یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم واوفوا بعهدکم اوفوا دا ټول وانی فضلتکم علی العالمین دا الله احسانات په بیان کوي تاسو سره ما دانی کی وکړه تاسو دا نافرمانی وکړه دا دی بنی اسرائیل دا نافرمانی کړی دي او الله ولا بیا چې ډیرو سزا مور کړی دا الله معاف کړی دی یا احسان دا چې معاف کول به قدم په قدم یې معاف کړی خدا دا چې یوشع ابن نون ذکر په قرآن او په حدیث کې صرف دو قمره راغلی دی چې دا د موسی علیه السلام جانشین نبوت او شام چې دی نو دا بیا د فتح کړی دی بني اسرائیل وسره او دا لښکر حضرت موسی علیه السلام د خپل وفات نه لږ مخکې دا تیار کړی او دوی چې دی نو بیا دغه ځمکه قبضه کړې ده دغومره ذکر په قرآن او په حدیث کې د دوی راغلی دی نور ذکر د دوی نشته او دا د الله یو نبی او الله ولا نبوت ورکړو پیغمبري ولا ورکړو نو الله دې دغه پیغمبران چې کوم مقصد د پاره دنیا ته راغلی الله دې هغه مقصد الله دې پورم کو الله دې هغه د هغوی هغه کم جهاد او د هغوی کم دعوت او الله دنیا کې خور کو الله دې مونږ لم د هغې د خورولو توفیق راکړي او الله دې مونږ دغه پیغمبرانو د دغه نیکانو صالحانو په نقش قدم باندې روان کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین